او غالب هم دار چې د ابو بکر صدیق نه نقل کړه ځکه ابن اسحاق هغه روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ د بدر کې خفقه وې دې خوب غونډه کې پیراغه وې به ویل ابشر یا ابا بکر اے ابو بکر خوشاله شه فقط اتاك نصر الله الله مدد تراغه هذا جبريل اخذ بعنان فرسه ودا جبريل له اس اغواغي نیولې او یقول ځان پس راکاږي على ثناياك الغبار هغه په دې هغه باندې طرفونو باندې ګرد غبار پروت ده ندلتم عبد الله ابن عباس ابو بکر صدیقنا دا اوریدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ونبي صلى الله عليه وسلم بدر ویلو هذا جبريل وذا جبريل له اخذ براس فرسه نیولې ده براس فرسي سرد اس علي عادات الحرب او په دې باندې سامان د حرب ده سامان حرب دې په پروت ده همې دا حدیث د خصوصیاتونه غدا ده چې بینه امام بخاری په دې سند او په دې لفظ سره واپس په احد کې مراوړه حدیث چرته راوړه بینیم په دې سند او بینیم په دې الفاظو امام بخاری واپس په غزوه احد کې راوړه هم به ول کې موږ تاسو ویلو چې بخاری کې هغه احادیث چې بالکل مکرری بسنده و متنه دا تقریبا شل روایتونه دي دا روایتونه دي چې سند هم د دې روایتونو یو شان دی او متن هم د دې روایتونو یو شی دی د دې نه په غیر چې نور څونه روایتونه دي پنځه شمویلو کنه څو پنځه روایتونه دي سند او متن یو شان مکرر د دې نه په غیر چې څونه مکرر روایتونه دي امام بخاری راوړي نو یا به په سند کې فرقي او یا به په متن کې فرقي نو علی عادات الحرب همې نقطه موږ تاسو ویلې و چې بدر ته ملائک الله ډیر را لېږلي دونه ملائک را لېږل ته څه ضرورت یو جبريل به راوختل را لېږلې کنه نو د دې جواب تقی الدین سبکی سے کړه ہے تقی الدین سبکی رحم الله داغه د حکمت مبارک ته پوسو کړې شو فی قتال الملائکه مع النبي چې ملائکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره جنگ کولې سره د جبريل قادر ده چې کافرانو له دکې ور کړه په یو وزر سره هما اې د وزر یو بڼه ده وزر یو بڼه باندې ویواله دا ټول کافران به ختم کړه ولې دا دون ملائک رااله دا غي حکمت و اذا ده ان يكون الفعل للنبي واصحابه دیر پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه فعل خارجي او ملائکه دا ول مدد په عادت د مدد د لخرو د وجه د رعایت کول د صورت او اسباب اوس که چرته جبريل دا ټولو आले به په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه عمل باندې راخاره شوه نو د حکمت په بنا ملائک رااله او د دې سره په جنگ کې صرف شریک شو بابن دام په منزله د فصل له اوس دې کې ذکر کوي هغه صحابه چې هغه بدریان دي او دا غي متعلق حدیث راغله د امام بخاری د شرط مطابق وبه قال حدثني خليفته قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري
قال سنا سعيد قتادة عن انس قال مات ابو زيد انس رضی الله عنه کوئی مر شو ابو زید ولم يترك عقبا او د خپل بچی پرې نه قستا بس هم دغه زمړ شو بچی پات نو عقب دې ته وي چې بچی نو وکانه بدریه د کی مناسبت ته او اذا ابو زید بدری و عدالتا امام بخاری مختصر راوړو مناقب الانصار کې به رستو امام بخاری راوړي اول جن کې چې د انس نه تاسو کو د ابي زید په باره کې چې کم قران د نبی سم په جون کې جمع کړو چې د ابو زید څوک دی چې کم کسانو د رسول الله سم په جون کې قران زده کړو ویل دا قیس ابن السکن دی قیس ابن السکن رجل من بني عدي بن النجار مرشوه ده اولم فلم يترك عقبا او بچی نو نحو ورثنا او موږ ته په میراث کې پاتې شو هندي کې مناسبت شو کانه بدریا او لم يترك عقبا معنا سړی مرشي بچی نه دې ته ویل کې لم يترك عقبا وبي قال سن عبد الله بن يوسف قال سن ليس وقال سن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعيد بن مالك الخدري ابو سعيد ابن مالك الخدري ابو سعيد الخدري چوتا وي دا په سفر باندې تلو نو قدم من سفرين راغه دیو سفرنا فقدم الي آلو وران دې کړو د آل د لحمن غوخه من لحوم الازاحي غوخه ګډانو د اختر ازاحي معنی د اختر د قربانو ادا په سفر باندې تلو د سفر نه چر واپس شو نو د دې آل د قرباني غوخه ساتلې وا هغه تر وړاندې کړله فقال نو د ویل ما انا باكل ز خدا غوخه نه خورم حتى اسال تورګه ز تاسو کما چې آیا د دې خړل اوس موږ له جایز دي کنه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول کې منع کړی و چې د اختر غوخه به 3 ورځې پورې خوري د 3 ورځې نه به زیات نه استعمال وای فقیران او مسکینان له به ورکوي نو دا خو 3 ورځې نه زیات په تیر شي وي دي د دې غوخه خړل به مال جایزي کنه مې جایز ورګه ز تاسو کما فانطلق الى اخيه لامه د لاړو الى اخي خپل رورتا لامه چې په مور کې اوسه شریکو خپلار کې تبیلو معنا خېپیر وریو وکانه بدرین د کې مناسبت ده او د ضرور بدریو قتاده ابن النعمان چې قتاده ابن النعمان ده قتاده ابن النعمان دو هندا قتاده ابن النعمان بدریم ده عقبیم ده عقبه تمازر شوه ده بدر تمازر شوه ده من فضلاء الصحابه راجی قول مطابق په احد کې د دسترګ اولګیدلا لاندې تراو غورځیدلا مدد خپل سترګ لاس کې نیولې وا او راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا الله نبی وان عندي امراه واسما په نکاح کې یو خزه ده او احبها اسما وسټه سخت مینا ده کاغذ ما د سترګ ولیدل چې ما سترګ وته ده نو ز ایریګما چې زبت څه شمه اسنه ما ان تقدرني حسبت ان تقدرني دیوانه نفرت پیدا کی نو دعا وکړه چې الله را واپس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غستر غوا غستلا پلاس کې په غزي کې ولکه قستلا خپل ځای ته به واپس کړه الله سي پراخ کړه به ته بالکل جکه جوړ شو تر مرګ پورې په دې سترګې کې تغییر تبدیلی نه وراغله دغه معجزه او معجزه ورون ابو سفیان متعلق منغو ویل چې ابو سفیان سترګم راوته وا طائف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو
رسول الله الخوخه دې کومه ده جنت کې سترګه غواړي کې به ته دا واپس شي هغه بس جنت کې غواړم نو دا قتاده ابن النعمان بدریو فساله نو دې قتاده ابن النعمان نه تاسو کو چیرې دې خو خړل به مال جایزي کنا فقال غوت انه قد حدث بعدك امر پیدا شوه د ستانه رستو یو کار نقض چې دا منسوخون کې ده ماتون کې ده لما كانوا د هغه جهودا صحابه ينهون عنه چې دا غنه من کېدلو من اكل اللحوم الاضحى چې خړل د غوخو د اخترو ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې منع کړی و چې درې ورځې نه بزیات اختر غوخه نه خوري خو اوس نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه الا ان كنت نه ما تاسو منع کړی د درې ورځې نه زیات اوس یې خوري ذخیره هم کوي خو صدقې ته ورکوي معنا دا حکم منسوخ شوی دی بعد 3 ايام د درې ورځې نه وروسته وفي حسن عبد الله بن اسماعيل قال سنا ابو سامع عن هشام بن عروه عن ابي قال الزبير لقيت يوم بدر دې کې مناسبت ده چې عبد الله ابن دا زبير چې کوم ده کنه زبير ابن العوام دم بدري صحابي ده او جنگ لته زبير بن العوام رضی الله عنه وی لقيت يوم بدر وزم لاقي شم په ورځ د بدر عبيده بن سعيد بن العاص هذا دي سعيد بن العاص چې وکنه ډیر رونو سکسانو ته ایمان راوړیو چې پاکي عمرو بن العاص بل پکې خالد ابانو دې کسانو په ایمان راوړیو او عاص چې کوم دی عاص دا په حالت د کفر باندې مړ شوی دی نو عزت دي سمیلاو شوما په بدر کې عبيده بن سعيد بن العاص وهو مدجج او دای چې مدجج پټ کړی شوی او مدجج ویل کی ځان په اسلحه باندې پټ کړی او مغتن بالسلاح ټول ځان پټ کړی صرف د استر کې ښکارا کېدلې لا يرى منه نلیدل کېدې شو منه دتنه الا عینا او صرف سترګې نور ټول ځان نه اسلحه تا وکړی وا او د اوسپنې کمیسونه چولیو تب د استر کې ښکارا کېدل او یکنا ابو ذات الکرش او دته کونیه ویل کېدل د ابو ذات الکرش دته کونیه څه د دې عبيده بن سعيد بن العاص کونیه ابو ذات الکرش دته او ته ویلو ابو ذات الکرش ته کونیه دا معده دا کرش نه ده په منظره د معده د پاره انسان او کله کله د دې اطلاق په بچو باندې هم کی په جماعت باندې هم کی بس د کونیوا یا به بچی ډیرو او یا به خوراکي ډیرو ځکه ابو ذات الکرش ویلو فحملت عليه بالعنزه بل ځای خو نو کنه ما په حمله وکړه په د باندې بالعنزه په نيزه باندې عنزه دا د امسان لغټي او د نيزين لکتي او په سر کې تیرا غونته کې وسپنه لګېدلې او اداره سوا د سترګو په منځ کې مې په دسي حمله وکړه فتعنته في عينيه ومه او دلته د سترګو په منځ کې نور ځای خو پټیو کنه صرف د سترګې کار کې دی بس په سترګو کې په گزار وکړو فماتا دې گزار سده مړ شو قال الشاموي فاخبرته فخپل د پلار نه دانه دی اوریدلې بل په واسطه اوریدلې زکه فاخبرته مال خبر را کړې شوی دی ان الزبير چې کوم دی کنه هشام خپل خو زبير نه دا خبر اوریدلې او د خپل پلار نه دا اوریدلې وای ما ته څه خبر را کړې شوی چې زبير وای لقد وزعت رجلي وي به مې کې قستل خپخپلا
علی په دې ذات الکرش باندې هغه مخ پکې خوستلا او ثم بیا دا غي نرستو تمتعتو ځان مې د سراغ کولو تمتع څه ته وي لاسونه لاس د سراغ کړه ته سره یو شي په زور کوي کنه کله کی او چې کله کی خلک زور څنګه کوي ته ځان ته کو کړی کنه د څه کار مې وکړ تمتعتو فكان الجهاد نو زمانه مشقت ان نزعتها چرو مستله ودون زور مې کو اخر مې تنه څه کړه چرو مستله دونه مې دنه پکې څه کړي وا ورکړې مې وا پکې سم مې راتا وکړې وا وقت انسان طرفا او بتاقص کا غشیو طرفا داغي طرفونه اې د نيزي په سر کې چې دا کمی اوس پنه وی کنه دام د څه کا غشیو دام د څه کا غشیو دای کوګوالي د وجه نه په زورونه مې تڅکړه راو مستلا قال اوروي فساله اياه اوروي فساله نو سوال وکو د دې عنزه هو زميرو تراجه کړي په کوم اعتبار په تعویل د رمح سره زمير د مذکر په کوم اعتبار سره راجه کو په اعتبار د هغه سره رمح سره او تانیسی چې ذکر کړي په اعتبار د عنزه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تل د اعمال راک عاریتن چې ما سره وي او د دې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوښتره ده چې دی باندې کافران وجل شي وي دي او په jihad کې استعمال شوی ده الله د توعد لپاره ځان سي اخوا مال راکا استغلا ورکړه فاعطاه نو ورکړه غتا فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو اخذها به ضمیر د مؤنث او تراجی کو کنه اخذها ضمیر د مؤنث په کوم اعتبار راځي کو په اعتبار د عنزه بیت دا واغستلا ثم طلب ابو بکر به مطالبه کړه ابو بکر چې ابو بکر خلیفہ شو ندی زبیر ته ابو بکر ویل چې مړه کوم نزار رسول الله صلی الله علیه وسلم لته عاریتن ور کړی و او بیت دی واغستا غمال راکا ما سره وي فاعطاه ضمیر د مذکر به تراجه کو ورې کړلو ابو بکر ته فلما قبض ابو بکر کله چې ابو بکر به وفات شو سوالو کو دا غنيزي ایاغو سالها ایاغو سوالو کو دا عنزي ایاغو عمر دې زبیرنا عمر ته دا مال راکا فاعطاه ورکړه دې زبیر دغه عمر ته ایاها دغه عنزا هو ضمیر چاته راځي ده عمر ته او ایا کی ضمیر ځان تراجی کو په اعتبار د عنزه هغه نزه به ته عمر لا ورکړه زتا سدي فلما قبض عمر کله چې عمر وفات شو اخذها بیت زبیر ته واغستلا ثم طلبها بیت مطالبه کړ عثمان ددنا فاعطاه اياها نور کړه دی زبیر عثمان ته اياها ومقع عنزا فلما قتل عثمان کله چې عثمان شهید شو وقات عند آل علي بيد آل علي سروا فطلب عبد الله بن زبير بیا زبیر مرشوي وکنه دا غزوی عبد الله بن زبیر ته مطالبه وکړه دا نزاع عثمان د پلار وا او عاریتن تاسو له درکړې وا راکې فكانت عنده بيد عبد الله بن زبير سروا وا حتى قتلت تر دې چې هغه شهید شو حجاج شهید کو او دا مخکې روایت کې تیر شو کنه قال تعرفوا ايو تروا تعرف سيف الزبير او یو دا عنزوا نو ترم د زبیر وا او عنزه مسسوا د زبیر سره وا حاصل دا شو د دې حدیث مقصد د ترجمه الباب سره غدا ده چې زبیر بن العوام بدري صحابي ده وبي قاسم ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زوري قال اخبرنا ابو ادريس عايز الله ابن عبد الله بن عباده بن صامت عباده بن صامت وكان شهد بدرا دغه مناسبت ته عباده ابن صامت تم کوم صحابي ده تم بدري ده بدر ته حاضر
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایله چې بایعونی ما سبعاتو کوي هم بیعت رسول روان دی کتاب الایمان کې ان شاء الله اول ته تفصیل وکړو او دلته صرف دغه جمله راوړه چې عباده ابن صامت بدري صحابي دی به تر تازه شوی دی وبي قال سيحمد ابو كير قال سن ليس عن قير بن شهاب اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها چې د نبی سم بیبي دا وايي ان ابا حذيفه وكان ممن شهد بدرا په دې کې مناسبت ده حاصل د حدیث دا ده دا حذيفه دا د مؤمنانو طرف نه او مشرکانو کې د پلارو عتبہ او تریو شیبه او د ضرورو ولید ابن عتبہ دا په بدر کې میدان تر وته مردار شو دا د صحابه وسره هدا حذیفه دم بدری صحابي دی حاصل د حدیث دا ده کله چې دا حذیفه مدینه ته راغی اخو مهاجر شو نو د یو خزه مهاجر وا دا غینم سهلو نو بل خزه انصارو کې وکړه انصار دا غینم سبیته بنت عار دا غی سه نکاح وکړه یا سبینیه بنت عار او دا سالم اصل کې د دې سبینی بنت عار غلامو نو کله چې اوس حذیفه نکاح وکړه د حذیفه د نکاح نه وروسته دا حذیفه را اولکه دو دا سالم په منزله د خپل ځای وګرځاو ټیک د اصل کې غلام د چا دی د خزې د انصاری خود په منزله د ځای ګرځولای د دې وجنه د تم نسبت د غلام کیږي دا د ګین د حذیفه غلامو او یا سبینیه را لګیدلې و خپل خاون حذیفه له دا غلام ورکړو او هغه راغله دا غلام آزاد کړو خپل ځیو ګرځاو نو مخه خو حجاب لا نو نازل شوه چې کله حذیفه په منزله د ځیو ګرځاو نو د چې کما مهاجر خزه وا سهلا نو اغیم په منزله د چاو ګرځاو چې بس داس موږ زوی دی نو ستر به ته نه کاو حجاب او پرده به ته نه کوله د څه به غنلو لکه د زوی په شان ځکه جاهلیت والا با چې چاته زوی ویل مې په حکم د زوی ول ورکو په دې آیات د حجاب راغې چې پرده وکوي او دا د تبنیت مسله ختمه شوه چې دا متبنم په منزله د چا ده پرده ده نو دا سهله رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله نبی سالم خو ما د زوی په شان غټ کړی دی او اوس حکم د حجاب راغله نو که سالم دغه سرازي په غیر د حجاب حذیفه په خپکیږي او ما خو دې غټ کړی لکه د زوی په شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دسیو کا چې دې سالم لته ورکا استابر زعیز وی شي ته به غرزعت د کبیر او اختلافي مسله د علماو منځ کې عام علماء د خصوصیت د سالم ده بل چا رضاعت د کبیر نه ثابتېږي د ابن حزم او د ابن تیمیه رحم الله ابن حزم رائے دار ثابتېږي او ابن تیمیه او د شوکانی سے رحمهم الله رائے دار چې وخت د ضرورت کې ثابتېږي به ضرورت نه جمهور نه ثابتې نو ته ولا ورکا هغه څنګه ته ولا ورکم او غټ سړی دې څنګه ولا زته ورکم هغه په پیاله کې ولا پي ورکا هغه به اوس کې ستاسو زوی په شان بشي دا حاصل شو د دې حدیث ان ابا حذیفه یا ابو حذیفه وکانه بمن شهید بدرا د کی مناسبت ته د باب سره چا د هغه چانو چې بدر تاسو شوی سره د نبی صلی الله علیه وسلم نا تبنا سالما د سالم سو ګرځاو په زید زوی ځان لو ګرځاو وانكحه بنت اخيه بيد دقه ولید نه ولید چې په بدر کې مردار شو
د دې لور وا او د دې حذیفه وريره وا هند میو هند هغه ول په نکاح ورکړه دې سالم له په نکاح ورکړه وانكحه په نکاح ول ورکړه بنت اخي وريره خپل هند بنت الوليد عتبه ول په نکاح ورکړه هم مسله ته کفات راشي چې سیدا د اسلام کې کفات په نسب کې معتبر نه ده سالم ایرانی ده د ایران ده او په نکاح ول څوک ورکړه قریشیه د ولید ابن عتبه لور چې قریشیه ده نکاح ورکړه ها کفات په دین کې معتبر ده وهو مولا لامراه من الانصار او دا اصل کې غلام دی او خزید انصارو اوس په معنا باندې ورسېدلې دا سالم اصل کې د چا غلامو ثبینیه بنت یعار انصاریه وا او دقه انصاری سچا نکاح وکړه د حذیفه سره نکاح وکړه نو دقه انصاری غلام او د حذیفه ځان له پس باندې ونیو ځان له زوی په ځای باندې ونیو کما تبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه نبی صلی الله علیه وسلم ځان له متبنا ګرځولې او زید ابن حارثه رسول الله د خپل ځوی په ځای ګرځولې او کان من تبنا رجلا وو هغه څوک تبنا چې متبنا به وګرځي او سړی په جاهلیت کې دعاه الناس الیه به خلق داغه نسبت هغه تکو به خپل پارت نسبت نه کو دته ویل دیوژن زید ته زید ابن حارثه نه ویلو زید ابن محمد به تو ویلو او دی غتم سالم تبه ابن حذیفه به تو ویلو سالم ابن حذیفه وورث من میراثه او میراث په ول ورکو داغه د میراث کدا پلار به مړ دا الګ به مړ شو میراث په دی پلار وړو او کدا پلار چې د تیزوی ویل یا به مړ شو میراث به هم د متبنا وړو حتی انزل الله تعالی تر الله د آیات نازل کو دعوکم لابائم تاسو نسبت کوي د دې خپل پلارانو ته आवाज چوته کینو څوته وایا یا فلان ابن فلان وتوا نو فجات سالتو پس د آیات د حجاب نرسو سهله رااله نبی صلی الله علیه وسلم تفذكر الحديث کتاب النکاح کې براشي چې د الله نبی دا سالم قماده چې غټ کړي د زوی په شان اوس چې راضي سالم دغه په حذیفه په خپکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې سالم لته ورکا دې تی په ځبانه وستا زوی وګرځيږي متبنا به شي وبه قال حدثنا علي قال سنا بشر بن المفضل قال سنا خالد بن زكوان عن ربيع بنت معوذ خالد بن زكوان چې ربيع بنت معوذ خوره ده د خپل ترور ربيع بنت معوذ نه روایت نقل کړي قالت داوي ودخل علی النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم په ما باندې راغې غدا تبني علیا اق صبا چې ما باندې زواد شوی ما انا چې کله واده شوم په سبانه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون کور ته راغې او فجلس على فراشي نبی صلی الله علیه وسلم کېناست زما په بستر کمجلس کمنی پشانت د ناس استما سره دا خطاب چاته کوي خپل خریدا چې دا زکوان ابن خالد ده دې زکوان ابن خالد ته دا ته چې ما څنګه ناشته کنه دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر او په کټ باندې کې ناس پلو هم بدلتا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې تناسته ده دا په ټیم کې چې لا حکم د حجاب نو نازل شوه ځکه آیات د حجاب روس تو راغله ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب سره نکاح وکړه په اق ټیم کې راغی هم دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعض زنانو سره خلوت کړی دی لکه رستو براشي ام حرام کا پروت ته ام سلیم کا ورتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سبي انځ شوا یو طرف ته به بوتلو دلته می سکار دی پټه خبره ته کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه ځان له ودرېدو
نو دا خلوت د رسول الله خصوصیت ته صحیح جواب دا ده چې دا د رسول الله سم خصوصیت ته رسول الله د پاره خلوت جائز موږ تاسو د پردو خصوص خلوت دا جائز نه ده چې موږ د پردو خصوص خلوت وکړو یا په پردو خصوص باندې د قصې ورشو اگر کوچته درجه پیر سے بولې نه ارڅونه درجه د پیرتوب ته ورسېږي او د پردو خصوص بسنه کې خلوت باندې کې دا ناروا ده هغه نه وسړی ځان ساتي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خلوت زکه جایز چې هغه مامونو هغه د خپل خزنه په کنټرول کې کان املک الاربی حدیث د عائشه کی راضی او من تاسو په دغه اعتبار کې نه نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا د پردو خصوص خلوت کړه ده نو دا د رسول الله خصوصیت ده کما مجلس کمین نه وی فجعل جويريات وجويريات يضربن بالدب ويسجن کوي يضربن بالدب چې چمبه والے يندبن من قتل من آبائهن او ندبه کولا د هغه چا قتل چې وجل شوی د من آبائهن د دې په پلارانو کې اورز د بدر یوم بدر اندې کې مناسبت ده ندبه چاته وي ندبه ویل کېږي دعاء الميت باحسن اوصافه مړی را غختل په خسته صفاتو داغه چې داغه د وجنه انسان دې مړی ته شوقم پیدا شي او پاغه باندې جړام ډیرو کی نو ندبه کوله هند د په پلارانو کې په بدر کې څوک وجلې شوی یو خود دې پلار وجلې شوی ده بل تری وجلې شوی ده عوف یا عوضه او کوم چې دې ته نږدې په خزرج کې دي لکه حارث ابن سراقه دا ټول د دې په آباو کې داخل شو نو په بدر کې دا کسان وجلې شي او دې کې مناسبت شو دب چمبه ته وي یضربن بالدف دف چمبه ته وي دا دې معلومه غدا شو که عام زنانه په واده کې چمبه وې د پاره د اعلان او نور د شریعت نه خلاف امور داغه سه یو ځای نه دا جایز ده زنا روانه ده د حدیث په دلیل له ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې چمبه والے کېدله رسول الله پرت نه ده کړه حدیث د عائشه دلیل له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ویل تاسو ته ولې د څوک نه دغه کول فإن الأنصار يعجبهم اللهو انصار له جنې واده کېدله تاسو لهوی والا به مسلېګلې وي ځکه انصار دې سره وخت ده مینه دا وسره نجایز شو چمبه کزنانه وې په حدود شریعت کې دنه دا جایز ده زموږ ستاسو شریعت دا څنګه دی چې بس ار وخت په تڅکه ار وخت به بس سره خوشحالي باندې کې نه شریعت موږ ته خوشحالي وخت کې خوشحالي ویل ده او په حدود کې دنه اقواب تجاوز هم نه کې تشدد بسړی نه کوي کنه به تشدد کی کزړې دونه ودا کی راشي یاره خزل شناختی کارت نه جوړو ما ولې تصویر به التاغه دغوالو باسي دا تشدد نه ده ونه جوړې سونه مسلې پاغي باندې بنا دي تصویر وته ضرورت ته څه چلو شو ډېر کسان دونه تشدد کوي خزه ډاکټر نه بوزي و یاره بس ډاکټر نه بوزم هغه سړی دی ډاکټر هغه ناشته دی ټول عمر امدا کار دی هغه ستا په خزه بل خزه باندې څه کوي ابو ګوري چې بیماری اقدم مطابق ته علاج ولورږي دیو جنا خشکی وسړی رانه کوي چې دماغ کې سړی سره ولي د حد نه زیات خشکی راولي دا زیات خشکی بیا سړی لیوانه کوي رابي کې بیا پکې سړی کنه شریعت حدود مونږ ته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې چمبه والے کیږي رسول الله دا نه وجه د تقوا نه خلاف دي او ځکه موږ ته خوا کې چاو کوم کینا دا د فلان د مجلس په خسته کوجو د خلکو ته ثبت تقوا نه منافق کارانه شمه لکه موږ د رسول الله نه چتی په تقوا کې رسول الله
واده ته ورغلې جنکی چمبي وي او دا چمبي وي خدا خبره پرې ده دا مو یو نور کار کوي نه جوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رااله پیدا الله نبی ما نظر کړي کته الله را واپس کې زب چمبا وامه وي وي ول وفا دې په خپل نظر وکا ځکه د اسما په واپسی باندې خوشحالي د عبادت ته وی کا کوم مجلس کمنی دی وجنا افراط او تفرید د دینه پیدا کی د جهالت د وجنا چې دوه قسمه احکام د شریعت باندې سره نظری هغه په اعتدال کې چلیږي فجلس وجعلت وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائنا يوم بدر حتى قال جاريه په دې کې جنې ویاله هسي پتونه کول د مړو مړو په دې کې پکې یو دا کړی ویاله وفينا نبي يعلم ما في غد ومن کې الله یو نبی را لګل دی يعلم ما في غد چې دې ته پته لګي ما في غد د سبانه خبره چې سبا څه کیږي الله تعالی غته خبر ورکړي د سبانه خبره قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم لا تقولي هكذا دا خبره مکه وقولي ما كنت تقولين او مخکې چې کوم خبره کولې هغه کوا نام وایا اوس دلته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خبرې نه منع کړه نو ولې منع کړه نو پدې کې یو قول چا دا کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه منع کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم بد وګڼلو دا خبره چې زما نوم دې د مړو کې یاد کړې شي دا ټوله خبره دي چاوي مړو یې کنه نو چې په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو نو د نبی صلی الله علیه وسلم منځ دا نومه په مړو کې دنه حساب شون رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو نه غنلا یو دویمو چې چا دا ویل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه دا خبره خو نه غنلا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نوم د تنبی او د ټنګ ټکور سن دی غستل پکارا دغه د وقار نه خلاف دی یو طرف ته سورنی باجی دا باجا دا حوال تتر لګیږي در الله او رسول نوم اخلي نو دا د الله او رسول د نوم توهین دی عزت دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بد وګڼل چې زمانوم د چا سره شي زمانوم د جلاجل سره یو ځای کړی شي په دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ چې دا مو وایا درېم وجه غدا چې په دې کې نسبت علم غیب نبی صلی الله علیه وسلم تراتلو نبی صلی الله علیه وسلم بد وګڼلو چې ما ته چرته نسبت علم غیب کو نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه د وجه د حفاظت د توحید د الله نه چې د الله د توحید حفاظت راشي او ما ته نسبت د علم غیب ونشي نو زکه ویل دعیه ازه دا خبرې پرې ده وقولي بالذي كنت تقولين او مخکې کومه خبرې چې د کولې هغه کوا ها دینه معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د توحید سونا اهمیت کړه ده کم کې چې ادنا شائبه راغلي د دې خبره چې ما ته څوک نسبت د څونه کی ما ته نسبت د علم غیب اونې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سم دواره داغه د پاک کړي چې دا مو وایا وبي قال سنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ما امرني زهري وبي قال حدثنا هذا تحويل شو بها اسماعيل قال سنا اخيان سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابن عباس قال اخبرني عبد الله بن عباس واي ما ابو طلحه خبر را کړه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د نبی سم صحابي نه وكان قد شهد بدرا کی مناسبت ہے او دا بدر تازه شو د نبی صلی الله علیه وسلم انه قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تدخل الملائکه نه داخلي کې ملائک نه مراد ملائک د رحمت دي ملائک د رحمت نه داخليږي بیتن اغکورتا فی کلب چې پکې سپېوي هر چې ملائک د حفاظت دي کرام کاتبین دي
نو هغه د انسان سره جدا کیږي نو دارنګ ملک الموت نم بچ کیږي نو هغه راځي یو منکر حدیثو وي هغه سپیزان سره وان کړو یو عالم پراغه په دې څه کې ویروي دا سپې می ساتلې د دې حدیث پورې خندا کولا چې د مرګ نه په بچما ځکه ملک بس ما خواته نه راځي هغه تل بچکیږي خو ځکه نه چې هغه ملک په پتا پسې راځي چې کم د سپورو حنا اخلي مرنه خو نه بچکیږي هغه ملک به راځي د انسانانو ملک بنې د سپو ملک په پتا پسې راځي نو ملائک نه کوم ملائک شو ملائک د رحمت دي لا تدخل الملائکه ملائک د رحمت نه داخليږي کوړه چې پاک سپه اوله سوره یا تصویری ها یرید سوره التماثيل مراد تنا سورتنا هغه تماثيل دي التي في الارواح چې د زیر روح تصویرونه کله ونه تصویرونه سندرې نه وي د پکو تصویرونه هغه څه خبره نشته خو زیر روح مګه حیوان دی ازمره دی انسان دی دې تصویر په یو ځای کې دی الته ملائک د رحمت ناراضي ها سپیله ځکه نه ورزي چې سپه اصل کې شیطان دی او تصویر لزکه نه ورزي چې اکثر عبادت د غیر الله چې امت تراغله د تصویرونو د تعظیم د وجه راغله